دا میسج چې دی اوس لکه مونږ صرف یو ویریبل کې ډایرکټ ویلیو اغستی او په دې ویریبل کې به دا ویلیو الوي کله مونږ دا د ایرر صحیح راشي په رښتیا سره مطلب کله یوزر نیم پاسورډ غلطي نو البا دته دا ایرر شو کیږي نو ایرر په دې دا به زه واپس داسې کار وکم چې دا به امټي سټرینګ واخلم بای ډیفالت په دا امټي سټرینګ صحیح ده بل به زه داسې کار وکم چې رب بشم په دې کنډیشن کې دا ویریبل ما دلته کې بهر ځکه واغستو که نه دا زه ښکته په دې ځای کې ما یوز کړی دی ټیک شوه په دې ځای کې ما یوز کړی دی او مسله دا زه کله یو ویریبل فرض که دا زه په دې اف سټیټمنټ کې ما دننه واغستو په پروګرامینګ لینګویجز کې دې ته ویلی شي ویریبل سکوپ تاسو که ویریبل سکوپ سرچ کوئ که نه دغه ته what is variable scope in PHP نو دی به هم تاسو ته ډېر په ډیټیل باندې دا ایکسپلین کړي یا که تاسو بل څه آرټیکل پې ګورئ سوري ځان پې کتی شي ټیک ده نو د ویریبل سکوپ دلته کې دا ایکسپلین کوي که دا تاسو پاس کوئ دا ویډیو ټیک ده او کتل غواړئ ریډ کول د دې غواړئ ټیک ده تاسو دا کتی هم شئ ټیک ده ویریبل سکوپ کې دی دا خبره کوي چې دی کله ډیټا سټور کوي ټیک شوه نو هغه به په کم ځای کې اکسیسیبل وي په کم ځای کې به اکسیسیبل نه وي یو قسم ویریبل چې دی هغه ګلوبل ویریبل دی د دې نه ته ډیټا په کم ځای کې هم راخلی هغه راغستی کېږي به ټیک شوه لکه دلته کې دا سټیشن چې کوم دی د دې نه مخکې چې موږ په دې ځای کې کوم ګیټ او پوسټ ویریبل دغه کړی و هغې نه چې ته په کم ځای کې هم ډیټا رالی راغستی کېږي به او بل قسم ویریبل دی هغې ته ویلی شي لوکل مطلب کم چې موږ په خپله ډیفاین کوو ټیک شوه نو هغه چې دی هغه ویریبل بیا دوه قسمه یو ګلوبل ویریبل ګلوبل سکوپ د دې ټیک شوه نو کوم چې مونږه ګلوبل ویریبل د هغې سکوپ هم ګلوبل ویریبل دا دی چې هغه پی ایچ پي کې خپل ډیفاین شي لکه سیشن شو ګیټ شو پوسټ شو او بل قسم ویریبل چې دی که نه هغه دی لوکل سکوپ ویریبل اوس ګلوبل سکوپ او لوکل سکوپ څه ته وایي فرض که مونږ خپل یو فنکشن اخیستی ټیک ده په دې فنکشن کې مونږ دن یو ویریبل ډیفاین کړی دی ځانه مونږ یو ویریبل لکه په دې اگزامپل کې چې دی فرض که مونږ یو فنکشن لیکلی یا په کم ځای کې چې دا کرلی بریسز راغلي په هغې کې دننه هغه فنکشن کې هم دا کرلی بریسز وي په اف ایل سټیټمنټ کې هم دا کرلی بریسز وي په وایل لوپ کې هم وي په فار لوپ کې هم وي کم ځای کې چې دی یو پیس اف کوډ چې د هغې خپله باونډري ټیک شوه چې په هغه باونډري کې دننه مونږ کم کوډ یا ویریبل ډیفاین کړی نو هغه ویریبل چې دی که هغه زه بهر استعمالوم نو هغه ماله ایرر راکوي نو دا چې دی دې ته ویلی شي لوکل سکوپ نو او کم چې ما د دې باونډریز نه بهر ډیفاین کړی نو هغې ته ویلی شي ګلوبل سکوپ مطلب دا چې هغه زه په خپل پروګرام کې په هر ځای کې استعمالولی شم ټیک ده او یو قسم چې دی سټیټیک دی نو سټیټیک چې دی in addition provides the static scope of variable defined inside function or method static variable چې دی د هغې ویلیو چې دا هغه دغه د فنکشن چې ته کله کال کوې نو هغه ویلیو په هغه ټایم هغه شانې په هر ځای کې ټیک شوه او په ملټیپل فنکشنز کې هم بیا د هغې ویلیو هغه شانې ټیک ده خو زموږ چې به زیات استعمال راځي دغه لوکل او ګلوبل ویریبل دا زموږ زیات کانسپټ چې استعمالو به دا به راځي لکه فرض که دا ایرر و که نه دا اول ما دلته بهر ډیفاین کړی نو برابر و ټیک شوه که ویلیو پکې شته هم نه ما لاندې په خپل کوډ کې یوز کړی برابر دی اوس که دا زه د اف سټیټمنټ ته رادننه کړم نو مطلب په دې اف دا څونه بلاک چې د دې ځای نه شروع شوی په دې ځای ختم شوی په دې کې دننه زه دا ویریبل په هر ځای کې استعمالولی شم صحیح به خو که د دې کوم ځای کې چې دا پیرنتیسز کلوز شوی د دې نه بهر دا ویریبل زه استعمالوم مال به ایرر راکوي او ما د دې نه بهر استعمال کړی دی په دې ځای کې نو که دا زه اوس ریفرش کړم نو مال به دلته کې انډیفاینډ ویریبل ټیک شوه د سکوپ د وجې نه چې دی موږ داسې کار کوو چې دا ویریبل ما بهر اول ځکه ډیفاین کو چې دا ویریبل بهر یې نو لاندې به خپل نور کوډ زما چې نور کم کوډ دی هغې ته به اکسیسیبل وي صحیح ده زه به دې موبایل دغه ته چارجر کنیکټ کړم او اوس په داسې کار وکړو چې په دې ویریبل کې به ایرر کې به موږ څه ویلیو سټور کوو ټیک شوه دې ځای کې کله ایرر راشي نو زه به څه وکړم ایل سټیټمنټ کې انکریکټ پاسورډ ټیک شوه انکریکټ پاسورډ به په دې ځای کې به زه څه چل وکړم ځانه په ایرر کې به څه سټور کړم ځانه ایمیل اور پاسورډ is incorrect please try again incorrect بس دسی هم صحیح ده ټیک ده ایمیل اور پاسورډ is incorrect دا ایرر به زه په دې کې سټور کړم ټیک ده او بل به زه داسې کار وکړم چې په دې ځای کې هم څه ایرر راشي د ایرر از ایکول ټو
ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ دلته کې هم لیکلی ایرر از ایکول ټو ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ د دې مطلب دا چې کله دلته کې څه ایرر راشي یا پاسورډ غلط ورکړي یا ایمیل په دې ډیټابیس کې نه موجود کنه نو دا ایرر څه دی ایرر ویریبل هغه ما الریډي دلته ډیفاین کړی چې دلته کې د هغې ویلیو خالي ده او چې کله به کې ایرر راغی په دې ځای کې نو په دې ځای کې به د هغې هغه ویلیو څه شي ویلیو به چینج شي د دې ویریبل ویلیو هغه به یا دا شي ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ یا په دې ځای کې چینج شي ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ او په دې ځای کې به بیا کوم اپډیټډ ویلیو چې دا کم ایرر میسج چې دی هغه ماته دلته کې شو کېږي ټیک ده که دا زه اوس ریفریش کړم او دلته کې پکې یو غلط ایمیل پاسورډ ورکړم ماته اوس دلته کې څه ښایي ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ صحیح ده اوس به زه داسې کار وکړم دا به لږ کوټې موډیفای کړم سټایلینګ به لږ برابر کړم چې صحیح شو کېږي زه به بوټ سټریپ کولاو کړم ګیټ بوټ سټریپ ډاټ کام ویب سایټ دی ټیک شو د بوټ سټریپ او په دې کې به زه الرټ استعمال کړم الرټ چې دی دا ډاکس باندې به زه کلیک کړم د ډاکومنټیشن مختلف لی آوټ کې چې لی آوټ مطابق کم کوډ چې دلته کې دي د کانټنټ ټایپ ایمیج د هغې انفارمیشن دلته کې دي فارم مطابق څه چې انپوټ وغیره دی دلته کې دي ټیک شوه کمپوننټس مختلف کمپوننټس دي په دې کې ټیک شو په دې کې دا الرټس باندې به زه کلیک کړم یا دلته کې سرچ هم د دوی ښه سرچ سیسټم دی څه پکې سرچ کول غواړئ کم هغه ریلیټډ ټیکسټ سایز یا پیډینګ مارجن څه باره کې نو هغه هم دلته کې سرچ کولی شي ټیک ده زما بوټ سټریپ باندې پوره کورس هم دی په چینل باندې که تاسو له بوټ سټریپ سره فیملیر نه نو هغه د هغه ځای نه بوټ سټریپ تاسو له اول زده کول پکار دي نو د دې ځای نه به زه کار وکړم چې د بوټ سټریپ د الرټ چې دی دا مختلف الرټ دي خو زه به ډسمیسیبل راواخلم چې هغې کې کراس بټن هم وي او هغه زه کراس کولی شم هغه الرټ به پکې زه وګورم ټیک ده ډسمیسینګ دا یو دی ټیک شوه نو دا کوډ چې دی دا به زه کاپي کړم دا د دقې الرټ دپاره کوډ دی دا ما د دې ځای نه کاپي کو او په دې ځای کې به دا زه پیسټ کړم دا اوس چې دی HTML کوډ دی دې سره اوس خپل PHP مونږه یو ځای کړو صحیح ده اوس په دې ځای کې زه داسې کار وکړم چې سټرانګ به ترې زه لرې کړم او دلته کې به زه صرف ایکو کړم په دې کې به دننه زه خپل دا PHP لاین څه دی PHP دا کوم میسج چې دا به زه په دې کې دننه ولیکم نو دا چې دا بټن ده د دې بټن دا کار دا دی چې دی به دا بټن به دا الرټ کلوز کوي او بل الرټ ډفرنٹ ټایپس ټیک شوه دلته کې په ټولو اول دلته کې لیکلي ټیک شوه چې یو پرایمري الرټ دی چې د دې کلر به بلو وي یو سیکنډري دی یو سکسس دی یو ډینجر دی یو وارنینګ دی یو انفو دی ټیک شوه دا مختلف او په دې جدا جدا کلاسز دي ټیک ده نو دا اوس کوم دلته کې چې یو شی دا الرټ وارنینګ دی دا به زه الرټ دغه ته کړم ډینجر ته کړم ډینجر دا چې دا ریډ کلر کې به شو کوي صحیح شوه او دا ایرر میسج چې دی دا په دې ځای کې دې کې دننه شو کېږي که زه اوس راشم دا ریفریش کړم نو هغه دغه به ماته دقسې شو کېږي صحیح ده کم ایرر چې دی ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ هغه به ماته دغسې شو کېږي اوس په دې کې د دې بټن چې دا دی و چې دا بټن دا آیکون چې دی دی نه دی راغستی ټیک ده میبي دا به د جاوا سکرپټ وجه کېدی شي زه اول وګورم چې دلته کې دا بوټ سټریپ ورژن 5.3 دی زه په خپل کوډ کې کم بوټ سټریپ ورژن استعمالوم اول به زه دا وګورم ټیک شوه بوټ سټریپ کې جاوا سکرپټ ما اډ کړی دی چې په هیډر کې د دې بوټ سټریپ فایل اډ شوی که نه دی هیډر د دې دا دی او په دې کې د بوټ سټریپ کوم فایل چې دی ما ته نه ښکارېږي چې دلته کې د بوټ سټریپ د CSS فایل شته ټیک ده بوټ سټریپ CSS فایل دلته نشته آی ډونټ نو چې ولې نو زه دې بوټ سټریپ CSS فایل ګورم بیا د دا ویډیو چې ده کنټینیو کوو که زه د بوټ سټریپ د سیټینګ دپاره یو کار وکړم راشم د دې بوټ سټریپ ته ټیک شوه او دې دا ډاکومنټیشن څه دی ډاونلوډ دې ډاونلوډ ته زه راشم دې ځای نه به زه د بوټ سټریپ دا فایل اول ډاونلوډ کړم سورس فایل صحیح شوه دا زه ډاونلوډ کړم په دې کې اصل کې ما څه فایل ځایونه ډیلیټ کړو نو آی تھنک چې په دې کې اوس ما دغه لینک نه دی ورکړی لینک چې دي که زه دلته کې راشم دا به ډاونلوډ شي صحیح ده او دلته کې د هغه سټارټر کوډ دلته ورکړی انټروډکشن کې آی تھنک چې دې سټارټر کوډ دی ټیک ده نو دا سټارټر کوډ دی یو خو دا دی چې جاوا سکرپټ چې دی جاوا سکرپټ د دې سره لینک کول به غواړي خو مونږ لینک کړی دی بل کار دا دی چې دې سره به صحیح بوټ سټریپ په هم لینک کول غواړي نو بوټ CSS سوري نو CSS ورسره موږ د بوټ سټریپ نه لینک کړی صرف جاوا سکرپټ هغه کوډ لیکلی او د CSS هغه
ډایرکټري آی تھنک چې ما ډیلیټ کړې وه صحیح ده نو زه به راشم ډاونلوډز ته او دا به ډاونلوډ شوی دلته ټیک ده بوټ سټریپ ډاونلوډ شوی زه به د دې دا لوکیشن کولاو کړم چې دا کوم ځای سټور شوی بوټ سټریپ دا دی صحیح ده د دې ځای نه ما دا کاپي کو او خپل کوډ ته راشم به ایسټس ته ایسټس کې په وینډوز کې بوټ سټریپ دلته به دا زه پیسټ کړم دا به زه کولاو کړم اوپن مې په دې ځای کې صحیح شوه جاوا سکرپټ الریډي ما سره شته د هغې ضرورت نشته او دلته کې د دې کوم سی ایس ایس چې دی سی ایس ایس هغه یې د کاپي کولو ضرورت به وي ما ته به کې دا دی ټیک شو دا د دې سی ایس ایس دی جست کوم فولډر چې دی په دې کې د دې دا دننه سی ایس ایس دی نو دا به زه دلته کې ایکسټریکټ کړم ایکسټریکټ کولو نه پس به زه داسې کار وکړم چې په دې کې به دننه زه سی ایس ایس دا کوم فولډر چې دی دا به زه کټ کړم دا ما دلته کې پیسټ کو صحیح ده دا به زه فی الحال ډیلیټ کړم که ما سره به کې څه کمې او ما به کې نور څه مس کړي نو به کې بیا وروسته ایډ کړم صحیح ده او دا خپل پروجیکټ به زه ریفریش کړم ټیک ده او لاګین ډاټ پی ایچ پی بل به زه داسې کار وکړم چې اوس په خپل دې فایل کې به هغې له لینک هم ورکړم زه به ورکړم دلته کې لینک سی ایس ایس او فایل پروت کوم ځای کې دی فایل چې دی هغه دی په ایسټس کې په وینډر کې بوټ سټریپ سی ایس ایس بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ سی ایس ایس یا بوټ سټریپ ډاټ سی ایس ایس یو فایل به په دې کې صحیح شوه په دې دواړو کې هر یو ډاټ سی ایس ایس هم ورکولی شي ډاټ مین ډاټ سی ایس ایس هم زه به ډاټ مین ډاټ سی ایس ایس یوز کړم صحیح شوه په دا زه ریفریش کړم نو دې ته هغه کراس بټن چې دا هغه راله صحیح شوه اوس دا برابر شو اوس په دې کې د جاوا سکرپټ چې کوم کوډ دی دې له ما جاوا سکرپټ کوډ الریډي ورکړی دی صحیح شوه بنډل ډاټ مین ډاټ سی ایس ایس خو دې چې دا کراس کوي نه آی تھنک دې دپاره هم که زه دا ډاکومنټیشن کولاو کړم او دلته کې دا الرټ ته راشم نو می بي چې د دې دپاره هم یو جاوا سکرپټ کوډ وړوکی شان ایډ کولو ټیک ده او هغه که زه راشم دلته کې وګورم نو دې کې به هم یو کوډ ایډ کولو صحیح ده خو دا به په نیکسټ ویډیو کې پسې بیا وکړو دا یې که څه نه دا یو نه دی فیګر میتډ نو دغه د کلوز کېدو دا مسله به په نیکسټ ویډیو کې وګورو خو دا دی ټیک ده دا دی آی تھنک صحیح شو الرټ ډاټ کلوز دا به په نیکسټ ویډیو کې بیا وګورو ټیک ده اوس فی الحال دا وکړو چې په دې کې دا ایرر ډسپلی کړو چې ایرر په دې کې به صحیح طریقې سره ډسپلی کېږي اوس که زه دلته کې راشم او دا کوډ زه دې کې غلط یوزر نیم پاسورډ ورکړم او لاګین کړم نو ماته به چې ایمیل اور پاسورډ از انکریکټ صحیح شو ماته دا ایرر ښایي خو که دا زه ریفریش کړم چې کله ایرر نه وي نو دلته کې خالي داسې شو کېږي نو خالي زه وایم چې خالي دې نه شو کېږي دې دپاره به زه کار وکړم دا کوم کوډ چې دی دا به زه په یو اف سټیټمنټ کې بند کړم دا که فرض که زه دې نه زه به وایم چې اف پی ایچ پي کوډ دی که نه ټیک شوه پی ایچ پي کوډ ما داسې ولیکو پی ایچ پي دلته کې به زه اف ولیکم او اف مونږ ویلې الریډي اف کې به زه دې ته کنډیشن ورکړم ډالر ایرر ټیک شوه اف ایرر دلته کې یو کرلی بریسز مو وکړو ټیک ده بیا دا کوډ چې دی دا روان دی اصل کې بل کرلی بریسز دلته کې ټیک شوه ولې په منځ کې د ایچ ټي ایم ایل کوډ دی نو زه هغه ډسټرب کول نه غواړم چې دا ایچ ټي ایم ایل دی په خپل ځای دلته کې چې دی بل کرلی بریسز زما په دې ځای کې پکار دی که نه دا پوره ډیو نو دلته کې ما وکړو نو د دې په منځ کې ما یو پی ایچ پي لاین مې دلته ولیکو بیا به په منځ کې ایچ ټي ایم ایل راغی بیا مې هغه ایرر دغه کو بیا دلته راغی نو دا ټول که زه راوالم دې ځای نه کاپي کړم او دلته کې لاندې ځای وګورم ټیک شو هسې د اګزامپل لپاره چې لکه د دې مطلب څه شو د دې کوډ مطلب چې دی هغه دا دی دا څونه کوډ چې ما ولیکو ټیک ده دا به زه د دې ځای نه لرې کړم ټیک ده دا به زه د دې ځای نه لرې کړم او د دې نه به منځ نه هم زه دا لرې کړم ټیک ده
او دا دې مطلب دا دی لکه ایکو ټیک شوه سنګل کوټ کې به دا زه بند کړم سنګل کوټ کې ټیک ده دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې یا د دې ځای نه واخله دا یو لاین جدا په سنګل کوټ کې شو ټیک ده ټیک دغه شان دا چې دی دا هم په سنګل کوټ کې شو دغه شان ایکو دا هم په سنګل کوټ کې ما بند کو او اخره کې سیمی کولون چې دی هم به کولی ایکو دلته کې به هم سیمی کولون نو د دې کوډ مطلب اصل کې دا داسې دی ټیک ده خو ما چې چل وکړو ما هغه ټول چې دی په جدا جدا لاین کې مې ولیکو نو کوډ به دغه شان رن کېږي کوم لاجک دی لاجک پر دې دغه که دا زه اوس رفرش کړم اوس اف ایرر مطلب دا ګوره چې کله امټي سټرینګ یې که نه بره ما امټي اخیستی نو امټي مطلب به هم صحیح په اف ایلس دغه کې چې دا امټي دی نو مطلب فالس ځکه چې په دې کې څه شته نه نو خالص سټرینګ څه مطلب نه ټیک ده زه په دې کې فرض کړل کې ما څه ولیکل ټیک شوه دا زه اوس رفرش کوم نو دا امټي نه دی نو هلته کې اف مال اوس ټرو راکوي رن کوي خو بای ډیفالټ چې دغه امټي نو د امټي مطلب څه چې یاره په دې کې څه ویلیو نشته فالس دی نو اف ایرر مطلب دا که په دې ایرر کې څه ویلیو پرته وي نو هغه ویلیو به کوم ځای کې راځي هغه به کې اله راځي چې کله د دغه سبمیټ کی او ایمیل یا پاسورډ دغه غلطي نو ته به دا ایرر بیا راغلی ټیک شو او چې نه نو ام ټي وي که اوس پرې کې زه غلط ویلیو ورکم ایمیل پاسورډ او لاګین مې کو نو ایرر بخی که زه به کې اوس صحیح ورکم او لاګین مې کو نو دی به ډیشبورډ ته راځي دا کار وشو په نیکسټ ویډیو کې به دا مسله وګورو چې دا ډسمس کېږي ولې نه دا کراس بټن چې دا دا ولې کار نه کوي ټیک شوه او د هغې نه پس په بیا موږ په دې باندې یو بل چک ولګو چې کله دی لاګین نو دې بیا لاګین پیسې دوباره نه راځي خو دی هغه نور پیجونو ته ځي او کله دی لاګین نه نو دلته بیا دا نور پیجونه نه شو کېږي